पसंद की शादी करने पर दोनों को मार दिया गया, ये हमारे माशरे में सही या गलत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه دوستانو ته خیر برابر دا جنې او هلک مړه شول، یعنې په څه باندې مړه شول نو ټول حقیقت سره په دې ویډیو کې شیر کوو. تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې د دې حقیقت نه ځان خبر کړئ. نو دا جنې او دا هلک د تصویران ویډیوګانې نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دي. دا دواړه چا قتل کړل، یعنې چا مړه کړل، خو په څه وجه؟ نو هغه یې په دې وجه مړه کړل چې دې دواړو د یو بل سره مینه کوله، یعنې یو بل ډېر زیات خو د معاشرې د دې وجې د نفرت د وجې یا داسې نور قسمه حالات د وجې دا دواړه هغوی قتل کړل. یعنې دلته تاسو ته په دې تصویر باندې ښکاري د دې پکچر او لاندې د قبر چې کوم ویډیوګانې دي هغه هم تاسو ته ښکاري. دوی دواړو د یو بل سره ډېر زیات مینه او محبت وي، یعنې په یو بل باندې مین وو، خو د ډېرې د بدبختۍ د وجې نه دا دواړو ته خپله مینه میلاو نه شوه، یعنې خپل یو بل سره یې لو میرج وو، خو یو بل سره یې نکاح ونه شوه، دواړه قتل شول. نن سبا که موږ هم معاشرې ته وګورو، معاشره ډېره زیاته ډېره غلط طرف ته روانه ده. نو په دې وجه خو لومبی که د یو جنۍ یا د هلک واده کېږي نو اسلامي قانون هم دا موږ ته وایي چې تاسو دواړه وینه تپوس کوئ چې د کوم هلک او د کومې جنۍ یو بل خوښ وي نو هغوی سره رشته کوئ. خو موږ نن سبا د معاشره چې کومه دا ډېر غلط طرف ته روانه هم ده، خو موږ په دې خبره عمل نه کوو. نو په دې وجه دا دواړه چې په یو بل ډېر زیات مین وو، خو بیا هم دوی ته خپله مینه میلاو نه شوه، یو بل سره یو ځای نه شوه، دواړه په یو ځای باندې قتل شوه. قبرونه یې هم په یو ځای کې ښخ شول، یعنې دې دواړو قبرونه هم په یو ځای کې راغلل او په یو ځای کې ښخ شو. خو په دنیا کې دوی چې کوم د یو بل سره مینه او محبت وو نو هغه دوی ته میلاو نه شو. نو ولې چې موږ اسلامي قانون ته ګورو او دغسې کار کوو. نو لومبی خو دا په کار هم نه ده چې موږ په خپل لور خور باندې نظر وساتو چې داسې قسمه حرکت نه کوي، خو بیا هم د هغوی یو بل خوښ وي نو چې د هغوی نه تپوس پوښتنه وکړو. بس دوستان دغه ویډیو مو تاسو سره شیر کړه. دغسې دې دواړه قتل کړای شوي، یعنې په یو بل باندې مین وو، او دغسې دوی باندې دا یو شعر هم دی: وي خیرې کوم امین پرې وکړئ، څوک چې میین جدا کوي تباه دې شي نه. نو دغه ویډیو که خوښ شوي نو لایک کړئ، زموږ چینل ته که په لومړي ځل راغلي نو ضروري سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو موږ له راکړه اجازت، پر هغه ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان، والسلام.